خدا انسان چې په خپل مریض چې دا ولی الله چاته پختنه وکړه تو ځان څنګه ګوره مرګ درته څنګه راځي هغه ورته وای ته بوای چې د اسمانونو پزمکا کده مرګ د درد یو قطره د دنیا په غرونو باندې کې خودل شي نو ټول غرونه به ویل کړي شي هغه به هوار شي او یا می دا روح دا دستنه د سوري نوزي دومره تکلیف کې واقعیم اے د مرګ ملائکه ته چې په څومره خاصه صورت کې دینه کې عمل انسان ترازه کاغه تعالی جنت هم ورنه کې بس دا غستا دیدار مرته کافی ده ابراهيم عليه السلام هغه فرمای ما چې کله وکړه یو تور سړی را روان دی د سپوږمونه دی اور لمبي راخیږي ابراهيم عليه السلام چې دا حالت لري دی بیوشش کله چې بیرته پوښ کې راغی جبريل امین راغه بیرته په خپل شکل کې حضرت ابراهيم عليه السلام سره کېناس ابراهيم عليه السلام فرمایي اوس دا غینی کې انسان په اړه چې کم تمثيل ته کې غراتو کا